په یو زمانه کې د سلطان محمود غزنوي په دور کې په ښار کې غلاګانې ډېرې زیاتې شوې او خلک ډېر زیات پریشانه وو. سلطان محمود غزنوي د غلاګانو د ختمېدو دپاره یو ترکیب اختیار کو او خپلې د بادشاهۍ وردي لر کړه او د غلو په شان جامې یې واغوستې او د شپې په توره تیاره کې ځنګل طرف ته ووتو چې ویې کتل نه په ځنګل کې شپږ غله ناست دي. بادشاه هم ورسره کېناستو. غلو ترې تپوس وکړو چې ته څوک یې او دلته څه کې؟ بادشاه ورته وویل چې زه هم ستاسو په شان غل یم او په غلا پسې راوتی یم. هغه غلو ورته وویل چې مونږ عام غله نه یو بلکې مونږ ډېر هنرمند غله یو او ته زمونږ سره نشي چلیدی، لہذا ته په خپله لار باندې روان شه. سلطان محمود غزنوي ورته وویل چې تاسو خپل هنر ووایئ او زه به خپل هنر ووایم. که زما هنر ستاسو خوښ شو نو ما د ځان سره په ډله کې واخلئ، ورنه ما پرېږدئ. غلو په خپلو کې سلا وکړه چې دا خبره خو یې صحیح ده. په غلو کې اولني غلو وی چې زما دا هنر دی چې څومره هم دنګ او اوچت دیوال وي زه پرې کور ته اوښتی شم که هغه د بادشاه محل ولې نه وي. دویم غل ووی چې زما په پوزه کې دا کمال دی چې کوم ځای هم خزانه پرته وي نه ماته یې پته لګي او زه د خزانې په بین باندې پوهیږم. دریم غل ووی چې زما په مټو کې دومره طاقت دی چې څومره هم مضبوط دیوال وي نه زه یې په 100 منټه کې کټ کولی شم او چاته پته هم نه لګي. څلورم غل ووی چې زه په حساب کتاب کې دومره ماهر یم چې څومره هم غټه خزانه وي نه زه یې په 100 سکنډه کې برابر تقسیمولی شم. پنځم غل دا ووی چې زما په غوږونو کې دومره کمال دی چې سپی وغاپي نه زه د سپي د اواز نه دا پته لګوم چې دا سپی څه وایي. شپږم غل ووی چې زما په سترګو کې دومره کمال دی چې زه د شپې په توره تیاره کې څوک وینم نو د ورځې په رڼا کې بیا پیژنم چې دا هغه انسان دی. ټولو غلو بادشاه ته ووی چې وروره اوس ته ووایه ستا څه خاصیت دی چې موږ ته د ځان سره په خپله ډله کې واخلو. سلطان محمود غزنوي ورته ووی چې زما په ګیره کې دومره کمال دی چې کله هم مجرمانو ته د پانسۍ حکم وکړی شي او هغه د پانسۍ په تخته وي او زه خپله ګیره وخوځم نو هغو ته د پانسۍ نه معافي میلاویدی شي. د بادشاه په دې وینا باندې ټول غله ډېر زیات حیران شو او بیا ډېر زیات خوشحاله شو او ورته یې وویل چې ورور ستا دا هنر په موږ ټولو باندې اوچت دی چې کله هم موږ په څه مصیبت کې راګیر شو نو د دې رور په وجه به موږ د هغې نه خلاصیږو. لہذا دا فیصله وشوه چې نن شپه د بادشاه د محل نه غلا کوو ځکه چې نن شپه ټول ملګري ډېر زیات مضبوط دي او هنرمند دي او د پانسۍ نه د خلاصي ګیرې والا رور را سره هم دی. او د دې نه پس ټول د بادشاه محل طرف ته روان شو. په لاره کې سپي وغپل نو د سپي اواز پیژندو والا ووی چې دی وایي چې بادشاه ستاسو سره دی خو بیا هم د حیرس او د لالچ په وجه روان وو. دوی لاړو او د بادشاه د محل نه اغلا وکړه او نږدې په یو ځنګل کې کېناستو او د حساب ماهره غل خزانه په سکنډونو کې تقسیم کړه. بادشاه ورته ووی چې رور زموږ دا ګروپ ډېر ښه او مضبوط دی، داسې به وکړو چې ټول به خپله پته ولیکو چې بیا دپاره غلا له ځو او په اسانۍ سره د یو بل سره میلاویږو. او دغه شان بادشاه د ټولو نه پته ولیکله. چې کله سحر شو نو بادشاه نوکرانو ته د دوی د ګرفتارولو حکم وکړو. نوکرانو دوی محل ته حاضر کړو او بادشاه یې د پانسي کولو حکم وکړو. چې کله جلاتیانو د پانسي تختې ته وخېژول نو هغه یو چې د اواز نه به انسان پیژنده هغه ووی چې بادشاه سلامت، پانسي دې لږه روکه وشلی شي، زما ستا سره ډېره ضروري خبره ده. هغه غل د بادشاه خواته لاړ او بادشاه ته ووی چې بادشاه سلامت، ته د شپې په غلا کې زموږ سره شریک وي. موږ ټولو د خپل هنر اظهار وکړو او ټول په خپل هنر کې پیل شو. اوس ته مهرباني وکړه او د خپل هنر اظهار وکړه. د دې خبرې نه پس بادشاه حکم وکړو چې دوی ټول دې معاف کړی شي او که آینده دپاره په ښار کې غلا وشوه نه دوی بې ذمه دار وي او دغه شان غلاګانې ختمې شوې. امید کوم چې دا صحیح واقعه به ستاسو ضرور خوښه شوې وي. شکریه.